یو خواست چې د ټولو دوستانو ته کوم کال په کال باندې الحمدلله زمونږ دا دوستان محبین او زمونږ نه بلکې د رب العالمین د دین سره محبت او مینه لري. ګڼ تعداد کې د شپې نه هم تشریف راوړي، د ورځې هم تشریفونه راوړي. تاسو د رب العالمین په ذات یقین وکئ چې زړه مو غواړي چې د هر یو مېلمه ته او دا مونږ دوستانو ته چې دلته راځي مونږ ته د زړه غوښې مو درکړې وای. دومره محبت در سره لرو، دومره مینه در سره لرو، خو کاش چې د دنیا اسباب مو برابر وای. ځای مو تنګ دی، د شپې انتظام هم کمزوری وي، د ورځې انتظام هم دغه دی. وختي مې کتل دوستان هغه دیوالونو باندې بره چت ته اوړېدل، نو چې څه تېرېږي هغه زموږ په زړه تېرېږي چې تاسو ته موږ باید څه رقم اکرام کړی وای، څه مو درته کړي وای، څه مو درته مخې ته ایښي وای، په کومه کچه مو نازولي وای. خو د اسبابو کمزوري ده. الله تعالی دې وکړي چې خوابدي شوي نه یې. او دویم د دې درنو مشایخو نه د میلمنو نه زه مؤدبانه خواست کوم، بیرون زموږ مشران راغلي وو، مسؤلین راغلي، هلته څوک چا تالاشي کړي وي. طبعي دا ملګري زموږ او ستاسو د حفاظت او د ساتنې دپاره ولاړ وي. د چا ادب نه وي شوی، چاته کومه سخته کلمه ویلې شوي وي، د ټولو نه عفو غواړم. الله تعالی دې وکړي چې رانه خوابدي شوي نه یاستئ، خفه شوي نه یئ. که میلمانه مو د لرې نه راغلي وي، الله تعالی مو هر کله بار بار راوله. او بیا خاص کر هغه دوستانو ته چې کومو دوستانو موږ سره د دې مدرسې او د مسجد په چارو کې کومکونه کړي دي، دا نن چې دا ګلالي فاضلان وینئ تاسو، دا ستاسو د دې سعیو برکت دی، دا ستاسو د قربانیو برکت دی، دا ستاسو د اخلاص برکت دی چې الحمدلله کال په کال زموږ دا مدرسه د خپل ولس ته او د خپل شرعي نظام ته دا ګلالي فاضلان وړاندې کوي. نور څه ویل نه غواړم، وخت مختصر دی، ډیر ورځې لنډې دي، منظم دی، طعام هم پاتې دی، دستاربندۍ مراحل هم پاتې دي. لږ مختصر دومره حوصله مو را سره وکړله. نور لږ خواست درته کوو چې لږ وخت نور هم راکئ، بې نظمي مه جوړوئ، په ادب او په احترام باندې کښېنئ. الله دې وکړي چې تاسو کال ته راځئ او موږ درته اسباب برابر کړي وي او دا ځای کې مو وسعت او فراخي راغلي وي. تر هغې چې موږ اختتامي دعا کوو په مجلس کې چې دومره مو زغم او برداشت کړی، دا کښېنئ را سره. زړه مې غوښتل چې یو څه مې درته ویلی وای، خو تاسو د رب العالمین په ذات یقین وکئ، وخت مختصر دی او دوان مې هم نشته. ما بله ورځ شیخ صاحب ته مې ویل ژوند کې په هر چا مختلف دردونه راځي او یو څه د درد لمحات وي چې انسان سره مخ کېږي. د هغې درد په لمحاتو کې یوه لمحه د درد دا د مدینې منورې جدایي ده. رب العالمین مو سره زما وروله بار بار، خو کله چې انسان د محبوب د دیار نه را رخصتېږي او انسان رخصتي راخلي، هغه درد چې په انسان تیریږي نو هغه څوک یې محسوسوي چې څوک مبتلا وي ورباندې. تعبیر د هغې درد نه نشي کېدی. او دویم درد د هر چا به خپل خپل دردونه وي، خو موږ دپاره دردونه چې هغه غټ درد وي او غټ درد دی، هغه د خپلو فاضلانو د خپلو شاګردانو جدایي وي. دا مونږ ته ډیر درد لري، مونږ په ډیر خفه کېږو، مونږ په ډیر دردېږو، زړونه مو ورسره قلم قلم وي. ولې؟ خوارۍ مو ورسره کړې وي، محنت مو ورسره کړی وي. ډېری فاضلان داسې وي چې شپږو کاله 8 کاله دلته مونږ سره تېر کړي، ډېری داسې وي چې 2 کاله تېر کړي وي، چا 1 کال تېر کړی وي. په دې یو کور کې مونږ ورسره سختۍ تېرې کړي وي، هغوی را سره سختۍ تېرې کړي وي. نو په دې خو مطمئن یو الحمدلله چې هغه د فاضلانو جدای داسې نه وي چې یاره دوی مونږ نه لاړل او لاړل. مونږ نه چې تللي وي الحمدلله مونږ سره مستقیمې رابطې لري او لګیا دي د دین په خدمت کې او خپل وختونه صرف کوي. خو طبعي بیا هم دا جسدي فراق او جدایي دا هم یو څه درد لري. نو په دې خاطر هم حوصله نه لرم چې څه شی درته ووایم، که یو څه خبرې مې په زړه باندې وې، خو بیا هم د ټولو نه د خپلو فاضلانو نه د خپلو راغلو میلمنو نه د ټولو نه عفو غواړم. رب العالمین دې وکړي چې ازار شوي نه یئ، خفه شوي نه یئ، بار بار مو رب العالمین راوله. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوس په دعا کو د دعا نه بعد سم د متصل دستاربندي کو دستاربندي پسې پامدیز المنز کو پامدیز باندې به توان تقسیمېږي. ټولو دوستانو ته مې خواسته دی مؤدبانه چې دا دومره زغم او برداشت مو وکړه سره لږ ساعت را سره نور کینئ. الله تعالی دې په دنیا او آخرت اجرونه درکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.